بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مدينة منورة کیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوږ ښار کیو، هغه برکتي ښار کې چې په هغې کې دنیا داسې مقامات دي چې هغه زموږ د تاریخ سره تعلق ساتي او زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره. او د دې ملګرو په ملګرتیا شیخ جاوید صاحب دی، شیخ حسین احمد دی، شیخ نعمان صاحب دی، او کوشش هم دا دی چې د خپل عوام، د خپل ملګري، د خپل وروڼه او خویندې پوه کړو په دې تاریخ باندې، په دې سیرت باندې، چې هغوی ته فایده ورسي. نن موږ یو ځای کې ناست یو چې دا مسجد قبا سره نږدې ځای دی، دا یو باغ دی او دې ته د دې یو نوم دی المستظل، حدیقة المستظل او حدیقة التضلیل ورته هم ویلی کېږي. د دې د تاریخ سره تعلق دا دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته، نو مسجد قبا چې کوم ځای کې دی د هغې نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه ځای ته نه ورسېدلی کوم ځای کې چې دغه جومات دی، د هغې نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دمه کړې وه. او دلته بیا هغه تاریخي واقعه ده چې هغه اکثر د مسلمانانو ته یاده ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا یو صادر راواغېسته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې له پاسې نیولی، هغې ته یې سوری جوړ کړی، ځکه دې ته المستظل ویلی کېږي. دلته یو کویم دی بئر عذق ورته ویلی کېږي چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه څکلې وې. اوس هم موږ لږ ساعت مخکې شیخ حسین احمد صاحب اوبه ترې موږ وڅکې او ښه خوندورې اوبه وي. او دا هغه علاقه ده او دا هغه باغ دی چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی دمه کړې ده، دلته اوبه څکلي دي او دلته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پې سوری هم کړی. دې نه بیا مسجد قبا هغه مرحله راځي چې هغه بیا انشاءالله تاسو ته بله موقع باندې تفصیلي بیان کړو. زموږ سره شیخ جاوید صاحب دی، شیخ حسین احمد صاحب دی، که تاسو سره څه تنبیه یا د عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ، خصوصا تاسو مدینه کې یې، نو که تاسو سره څه پیغام وي، څه دغه وي چې جزاک الله خیر شیخ صاحب، الله تاسو له اجر. نو کم مرګري چې زمونږ आवाज اوري، د شیخ صاحب محترم आवाज اوري، هغوی ته زمونږ دا نصیحت دی چې مدینه منورې ته کله تاسو راځئ عمرې لپاره یا زیارت لپاره، نو دلته کې کوشش دا پکار دی چې هغه کارونه ځان وساتلی شي چې کوم په شریعت کې ناروا دي او شریعت هغې اجازت نه ورکوي، او هغه طریقه باندې عمل وشي چې کومه طریقه صحابه کرامو په هغې باندې عمل کلی او مدینه کې وخت تېر کلی. او شیخ صاحب خبره وکړه چې مدینه کې دا یو تجارت جوړ شوی دی، دا زیارتونو باندې ګرځېدل، او په دې باندې دا واقعي خبره ده. زموږ په دې مدینه کې تقریبا 10 نه زیات کلونه وشو، په دې کې داسې خلک موږ لیدلي دي چې د مدینې دا خاورې په دې خلکو خرڅې کړي دي دپاره چې دا د مدینې برکتي خاورې دي، او د خلکو عقیدو په باره کې لکه د هغوی داسې مسایل بیان کړي دي چې هغې شریعت اجازت عقیدې ته نقصان ورکړی دی. نو زمونږ مشوره کتونکو ته، سامعینو ته دا ده چې مدینې ته راځئ، د هغې نه مخکې مطالعه کوئ، د مدینې هغه تاریخ، صحیح تاریخ ولولئ، او که چا تعلیم نه وي، علم یې نه وي حاصل کړی، هغه د علماو سره، داسې علما چې هغه حق پرست علما دي، د هغوی نه یې تپوسونه وکړي د عقیدې په حوالې سره. د مدینې چې کوم زیارتونه دي دلته چې بیا کله راشي، نو کوشش پکار دی چې دلته کې یو معتمد کس سره وګرځېږي چې دین ته هم نقصان ونه رسېږي او فایده هم حاصله کړي. او نو دا زموږ شیخ صاحب نصیحت دی، ستاسو هم ملګرو ته دا وویل. ټولو ته دغه نصیحت دی، الله سبحانه وتعالی ټولو حفاظت وکړي، والله دې موږ د بدعاتو، خرافاتو، خزعبلاتو نه دې الله موږ ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. شیخ نعمان به تاسو ته هسې یو نظر دغه کوی او د باغ به راته وښیي، تاسو وګورئ.